یو نفسیاتی ډاکټر ونو هغه ته ایوارډ ملاوېده په خپله کارکردګۍ باندې نو چې کله هغه ایوارډ ورکړه بهترین ایوارډ و په ټول ملک کې هغه په 1 نمبر باندې راغلی و هغه دومره زیات کیسونه چې وو هغه حل کړي وو او په کامیابۍ سره نو چې کله هغه د خپل ایوارډ د اخیستو دپاره راغی نو ایوارډ چې کله واخیسته نو بیا یې ورته وویل چې یاره ته د خپلې کامیابۍ په باره کې یو څو خبرې مو وکړه او دا خبره هم وکړه چې ته خو د ټول ملک د ټولو نه کامیاب ډاکټر یې خو آیا تا ته په دې ستا په دې کیریر کې داسې چېرته څه کیس راغلی دی یا داسې کیسونه چې هغه تا ته ډېر زیات ګران و حل کولو نو هغه ورته ووایي چې او کله چې هغه میک له راغی نو وایي چې ما ته د ټولو نه زیات ګران کیس چې کوم دی هغه د چای هغه د هغه مور او پلار چې د کوم مور او پلار یو ځوان بچی چې کوم دی هغه وفات شي یا لور وفات شي یا ماشومان بچی چرته سکول ته لاړ شي او هغه پس دی پسې خبر راشي کور ته او پسې مړه راوړي نو د هغه مریضانو علاج ما ته انتهایی ګران او په هغې کې زه صرف ناکامه شوی ما نور تقریبا د هر قسمه نفسیاتي مریضانو ما علاج کړی دی خو زه صرف په دقه علاج کې ناکامه شوی ما نو دا ګوره زمونږ په دې پېښور کې چې کومه آرمي پبلک سکول کې دا واقعه شوې وه هغه مور او پلار چې کوم دي هغه اوسه پورې په صدمه کې دي او اوسه پورې د هغه صدمې نه دي وتې نو دا اوس زمونږ په دې ملک کې په دې ستمبر کې بیا د سکولونه کالجونه شروع شو او که تاسو خیال کړي اکثر زمونږ په دې علاقه کې هم تاسو وګورئ چې نوجوان بچی موټرسایکل واخلي بهر وځي چې کله بهر لاړ شي د بهر نه دي پسې سوال جواب وشي کور ته او پسې مړ راوړي یا د بچی په هسپتال کې د اکسیډنټ وکړي نو د هغه مور او پلار دپاره دا زه وایم چې تاسو د مولانا یونس پالنپوري صاحب دامت برکاتهم العالیه یو ډېره زیاته مجربه وظیفه ښیي نو هغه مور او پلار چې کوم د سهار دا بچی سکول ته رخصتي یا بچی موټرسایکل واخلي یا چرته ځي په سفر باندې نو خامخا مور او پلار له دا پکار دي چې دا د قرآن یو آیات ته وړوکې غونتې نو خامخا د حفاظت دپاره دا وي هغه آیات دا دی فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ګوره چې کله ستاسو بچی د کوره وځي سکول ته رخصتوي یا سکار پسې یا چرته ځي نو دا آیات په کور کې لازمن پړاوخی او وایي مولانا یونس پالنپوري صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې زمونږ بزرګانو په دې باندې ډېر زیاته تجربه کړې ده چې کم بچي به تلل چاته به لیږل نو دا آیات چې به د قرآن ووي فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وي هغه ماشومان بچي نوجوانان څونه چې به هغه به الله کور ته صحیح سلامت راوستل نو ګوره نفسیاتي ډاکټر دا خبره مې دې د وجې کوله چې د ټولو نه ګران علاج بیا د هغه مور او پلار دی چې د چا بچي په وړوکوالي کې یا په نوجوانۍ کې مړه شي نو بیا د هغه علاج هغه نفسیاتي ډاکټر سره هم نو نو د داسې صدمې نه د بچ کولو دپاره چې ځان ته بچ کوئ او تاسو الله د دې درد نه وساتي نو د دې وظیفې تاسو چې دی ماشومان کله سکول ته رخصتوئ یا د کوره رخصتوئ نو د دې وظیفې اهتمام کوئ تاسو